احمد مسعود وایي که نور اړخونه د افغانستان حل په جګړه کې لټوي، موږ اماده یو. د شمالي ټولوالې پخوانی مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود نن سه شنبې په ورځ ویلي که نور اړخونه د جګړې له لارې د افغانستان د مسلې حل باندې ټینګار کوي، موږ هم جګړې ته اماده یو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AIFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AIFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. نوموړي په کابل کې د مجاهدینو د بری د 9مې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د مجاهدینو پر قوت باندې شکمن دی او تل یې هڅه کړې چې هغوی په مهمو موضوعاتو کې بې خبره وساتي. نوموړي ویل له هېواده د بهرنیانو د وتلو وروسته د جګړې اړتیا او پلمه نه ویني. احمد مسعود ویل ولسمشر صاحب د مجاهدینو په قوت، د مجاهدینو په ځواک، د مجاهدینو په یووالي، د علماو په رول او پر موږ او تاسو ټولو باور نه دی، او خدای دې وکړي چې هیڅ وخت هغه موږ ته او موږ هغه ته اړ نشو. د نوموړي په وینا که چیرې نور اړخونه د افغانستان اوسني شخړې حل په جګړه کې ویني، نو بیا موږ هم د مجاهدینو په حیثیت د علماو تر چتر لاندې د یو سوچه اسلامي نظام د قیام لپاره د نظامي عملیاتو لپاره تیاری نیسو. باید وویل شي چې د ځینو راپورونو په اساس په شمالي او مرکز ولایتونو کې د حکومت له چوکاټه بهر ملیشې جوړونو پروسه پیل شوې او مختلف اړخونه له هېواده د امریکایانو د وتلو وروسته حالاتو او احتمالي جګړې ته تیاری نیسي. د AIFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.